السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای موږ او تاسې مثلثاتي نسبتونو ته رسیدلی یو. د مثلثاتو دویم فصل ده. په دې فصل کې به انشاءالله له همدغې موضوع سره اشنا کیږو. مخکې د دې چې مثلثاتي نسبتونه وایو باید له مثلثاتي دایرې سره یو څه اشنا شو. مثلثي دایره په دې ډول تعریفو. له هغې دایرې څخه عبارت ده چې مرکز د دیوازیا کمیاتو په مبدا کې شتون ولري او د شعاع اوږدوالی له یو واحد سره برابر وي. مثلثاتي دایره له هغې دایرې څخه عبارت ده، دقت کوئ، چې مرکز دیوازیا کمیاتو په مبدا کې شتون ولري او شعاع اوږدوالی د شعاع طول یو واحد وي. د شعاع طول له یو واحد سره برابر وي. دا په دې معنی دقت کوئ که چیرې دلته یې رسم کو په دې ډول دقت کوئ، کچیری د دایره همدغه مرکز د دیوازیا کمیاتو په مبدا کې راشي. په دې ډول دیوازیا کمیاتو په مبدا کې راشي. موږ ویلي وو کنه چې وازیا کمیات یا د دقت قاعده دوه مستقیم خطونه دي چې عموداً یو بل قطع کوي. افقي محور ته مو د ایکس محور ویلی وو او عمودي محور ته مو د وای محور ویلی وو. افقي د ایکس، عمودي د وای. نو همدا دیوازیا کمیات په مبدای کې چیرې دایره رسم کو دې ته ویل کېږي مثلثاتي دایره. دا مرکز دیوازیا کمیات په مبدا کې او شعاع طول یعنی آر مساوي وي لیو سره. آر مساوي وي لیو سره. دقت کوئ، د پیثاغورس قضیه په دې ډول ده. د پیثاغورس قضیه هم په یاد در سره ولرئ. پیثاغورس ویلیو چې قیم الزاویه مثلث کې د قیم الظلو مربع مجموع مساوي کیږي له وتر مربع سره. دې ته ایکس او دې ته که وای وایو ځکه هم دغې ته وای ویل کیږي، دې ته هم وای ویلی شو. نو ویلی شو چې ایکس مربع مثبت وای مربع مساوي کیږي له آر مربع سره. مساوي کیږي له آر مربع سره. دا چې د آر قیمت یعنی د شعاع اوږدوالی له یو سره مساوي کیږي نو لیکلی شو چې ایکس مربع مثبت وای مربع مساوي کیږي له یو مربع سره. ایکس مربع مثبت وای مربع به مساوي شي له یو سره. همدغه اړیکه په یاد در سره ولرئ. راځو مثلثاتي نسبتونو ته. موږ تاسې مثلثاتي دایره وپېژندله چې د هغې دایرې څخه عبارت ده چې مرکز دیوازیا کمیاتو په مبدا کې شتون ولري او شعاع طول له یو سره مساوي وي. او له همدې څخه موږ او تاسې د پیثاغورس قضیه وپېژندله. پیثاغورس قضیه مو پکې تطبیق کړله او قیمت مو د ایکس مربع مثبت وای مربع لاسته راوړلو چې له یو سره مساوي ده. په مثلثاتي دایره کې موږ او تاسې راځو مثلثاتي نسبتونو ته. شپږ مثلثاتي نسبتونه لرو. شپږ واړه مثلثاتي نسبتونه په قیم الزاویه مثلث کې د تطبیق وړ دي. دقت کوئ، شپږ مثلثاتي نسبتونه لرو چې عبارت دي له ساین، کوساین، تنجانت، کوتنجانت، سیکنډ او کوسیکنډ څخه دي. په دې کې ساین، کوساین، تنجانت چې یوازې وپېژندل شي نور د هغې محفوظ دي بیا هم بسنه کوي. موږ تاسې شپږ واړه همدلته تعریفوو په یو قیم الزاویه مثلث کې. دقت کوئ، دا قیم الزاویه مثلث ده. که چیرې دغې زاویې ته د الفا نوم ورکړو د همدغې
مقابله زولا په A توري سره وښیو، مجاوره زولی په B توري سره وښیو او وترې په C سره وښیو. نو شپږ واړه مثلثاتي نسبتونه په دې ډول تعریفولی شو. دقت کوئ. لومړی راځو ساین ته. ساین الفا. ساین الفا مساوي کیږي مقابله زوله تقسیم وتر باندې. مقابله زوله په موږ په A سره ښودلې ده، یعنی A تقسیم C باندې. A تقسیم C باندې. دویم کوساین الفا. کوساین الفا مساوي کیږي مجاوره زوله تقسیم وتر باندې، یعنی B تقسیم C. A ته موږ ویلی دي مقابله زوله. B ته مو ویلی دي مجاوره زوله. C ته مو ویلی دي وتر. مقابله زوله د الفاظوي، مجاوره زوله د الفاظوي، وتر د الفاظوي. دریم راځو تنجان تعریفو. تنجان د الفا مساوي کیږي مقابله زوله تقسیم مجاوره زوله باندې. مقابله زوله تقسیم مجاوره زوله باندې. یعنی دا په دې معنا که موږ غواړو چې ساین الفا پیدا کړو، څه ډول پیدا کولی شو؟ ساین الفا هغه وخت پیدا کولی شو کله چې مقابله زوله پر وتر باندې تقسیم کو. که غواړو چې کوساین پیدا کړو، کوساین څه وخت پیدا کولی شو؟ هغه وخت پیدا کولی شو کله چې مجاوره زوله پر وتر باندې تقسیم کو. په همدې ډول تنجان هغه وخت پیدا کولی شو الفا یعنی زاویه کله چې مقابله زوله پر مجاوره زوله باندې تقسیم کو. رزو تا کوتنجان سیکنډ او کو سیکنډ ته، یعنی محکوس دی دوی. لکه د تنجان محکوس کوتنجان ده. نو تنجان چې د مقابلې پر مجاور څخه لاس رځي، کوتنجان به د مجاوره تقسیم پر مقابلې څخه لاس راشي، یعنی B تقسیم A باندې. په همدې ډول سیکنډ څه ډول لاس راځي؟ دقت کوئ. سیکنډ الفا مساوي کیږي سیکنډ الفا. موږ ویلی و چې کوساین مجاوره پر وتر، دلته اما وتر پر مجاوره لیکو، یعنی وتر تقسیم پر مجاوره څخه لاسته راځي. شپږم مثلثاتي نسبت چې د ساین محکوس ده د کوسیکاین په نامه یادیږي. شپږم د کوسیکینډ په نامه یادیږي. کوسیکینډ الفا مساوي کیږي وتر تقسیم مقابله زوله باندې. C تقسیم پر A باندې. شپږ مثلثاتي نسبتونه موږ او تاسې لرو چې شپږ واړه په همدې ډول دي او موږ شپږ واړه په یو قیم الزاویه مثلث کې تعریف کړلو. راځو په دې کې ځینې رابطې دي باید له هغې سره اشنا شو. دقت کوئ. لومړی موږ او تاسې په دې باید ځانونه پوه کړو چې د ساین محکوس څوک ده، د کوساین محکوس څوک ده او د تنجانت محکوس له چا څخه عبارت ده. راځو همدغې سره ځانونه اشنا کوو. دقت کوئ. دا په دې ډول لیکو. د ساین الفا محکوس عبارت ده یو پر کوسیکنډ الفا څخه، یعنی د ساین محکوس څوک شو؟ کوسیکنډ الفا شو. بل راځو د کوساین محکوس ده. نو د کوساین الفا محکوس موږ مخکې هم یادونه وکړه چې له سیکنډ څخه عبارت ده. نو کوساین الفا به مساوي شي یو پر سیکنډ الفا. دریم د تنجانت محکوس. تنجانت محکوس عبارت له کوتنجانت څخه ده. نو لیکلی شو یو پر کوتنجانت الفا،
یو پر کو تنجان د الفا. دقت کوئ که چیرې اوس وغواړو چې موږ او تاسې د کوسیکنټ د سیکنډ او کوتنجان محفوظ پیدا کړو. هغه به کومې دا چې ساین محفوظ کوسیکنډ ده نو د کوسیکنډ محفوظ څوک شو. دقت کوئ د کوسیکنډ محفوظ په دې ډول لیکو. د کوسیکنډ محفوظ عبارت ده لی همدلته به ولیکو د کوسیکنډ محفوظ د کوسیکنډ الفا محفوظ لساین څخه عبارت ده ساین الفا. دا چې د کوساین کوسیکنډ شو نو د کوسیکنډ ساین ده د کوساین سیکنډ شو د سیکنډ نو کوساین محفوظ ده د تنجان چې کوتنجانت محفوظ شو نو د کوتنجانت محفوظ لتنجانت څخه عبارت ده. په دې ډول دقت کوئ د کوسیکنډو الفا محفوظ عبارت ده لی یو پر کوساین الفا څخه. په همدې ترتیبو د کوتنجانت الفا کوتنجانت الفا محفوظ عبارت ده یو پر تنجان د الفا څخه یو پر تنجان د الفا څخه. په دې کې دا هم په یاد در سره ولرئ کله چې کوم نسبت له خپل محکوس سره ضرب شي قیمت یو لاس ته راځي. یعنی که ساین د کوسیکنډ سره ضرب شي مساوي کیږي له یو سره. که کوساین له سیکنډ سره ضرب شي مساوي کیږي له یو سره. تنجان که د کوتنجان سره ضرب شي مساوي کیږي له یو سره. دا په دې معنا دقت کوئ که چیرې موږ تاسې همدغې ساین ته یو مخرج ورکو یعنی ساین الفا ته یو مخرج ورکو ساین الفا ضرب کوسیکنډ الفا یعنی په دې معنا ساین الفا ضرب کوسیکنډ الفا مساوي کیږي یو ضرب یو یعنی لیو سره. په همدې ډول که کوساین الفا ته یو مخرج ورکو کوساین الفا ته یو مخرج ورکو نو کوساین الفا ضرب سیکنډ الفا کوساین الفا ضرب سیکنډ الفا مساوي کیږي یو ضرب یو لیو سره مساوي کیږي. په همدې ډول تنجان ته دقت وکړئ. تنجان ته که یو مخرج ورکو یو تنجانت الفا ضرب کوتنجانت الفا کوتنجانت الفا مساوي کیږي یو ضرب یو لیو سره. یعنی هر نسبت چې له خپل محکوس سره ضرب شي قیمت یو په لاس راځي. دوه درې ځینې رابطې دي په مثلثاتو کې ځانګړې رابطې دي. دا هم په یاد در سره ولرئ. یو رابطه په دې ډول ده چې تانجانت الفا مساوي کیږي ساین الفا تقسیم کوساین الفا او کوتنجانت الفا مساوي کیږي کوساین الفا تقسیم ساین الفا. یو رابطه چې د مثلثاتي نسبتونو اصلي رابطه ده په دې ډول ده چې ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مساوي کیږي لیو سره. دا رابطه هم په یاد در سره ولرئ. که څه هم د درې واړه رابطې به انشاءالله په راتلونکي کې ثبوت هم شي. دا په دې خاطر ما درته ولیکلی چې راتلونکي برنامه کې انشاءالله مثالونو باندې وکار کوو په هغې کې دغه درې واړه رابطې په کار راځي
او دغه درې وړه رابطې تاسو باید یاد وي. دیکات واقع په نن ورځې درس کې موږ څه ویل؟ مثلثي دایره مو پیژندله، د فیثاغورس قضیه کې موږ او تاسې د ایکس مربع مثبت پای مربع قیمت لاسته راوړلو چې مساوي ول یو سره شپږ وړه مثلثي نسبتونه په قیم الزاویه مثلث کې تطبیق کولو چې لیساین، کوساین، تنجان، کوتنجان سیکنډ او کوسیکنډ څخه عبارت ده. شپږ وړو تعریفونه په همدې ډول دي. بل موږ او تاسې د هر مثلثي نسبت محکوز وپېژندلو، د ساین محکوز، د کوساین، تنجان، سیکنډ، کوسیکنډ او کوتنجان له محکوزو سره آشنا شولو. دوه رابطې چې موږ او تاسې دپاره مهمې دي د تنجانت او کوتنجانت دي. تنجانت مساوي کېږي ساین الفا پر کوساین الفا او کوتنجانت الفا مساوي کوساین الفا پر ساین الفا سره. موږ او تاسې ویل چې هر مثلثي نسبت که چېرې د خپل محکوز سره ضرب کو قیمت یو لاسته راځي، لکه ساین مو د خپل محکوز، کوساین مو د خپل محکوز او تنجانت مو د خپل محکوز سره ضرب کو قیمتونه مو په لاس راوړل. بل موږ او تاسې یو اساسي رابطه وپېژندله په مثلثاتو کې، مثلثي نسبتونو کې چې د ساین مربع الفا مثبت کوساین مربع الفا مثبت یو سره مساوي ده. همدغه رابطه هم په یاد در سره ولرئ چې انشاءالله په راتلونکو درسونو کې په درد خوري او ثبوت کوو به همدغه رابطې تاسو دقیق یاد کړئ. د یادولو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې تاسو په پاڼه کې ولیکئ او هر چیرې چې ځئ دغه وګورئ، یعنې څو ځلې باید تاسو دغه وکسئ او وی ګورئ تر څو په ذهن کې مو پاتې شي. هغه کسان چې همدغه رابطې یادې کړلې انشاءالله د راتلونکې ورځې په درسونو کې به هیڅ مشکل ونه لري او انشاءالله راتلونکې برنامه به د مثلثي نسبتونو مسایلو باندې. تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.